په پاکستان هېواد کې خپلو هغو ټولو افغان کډوالو ښوونکو، سرښوونکو او د کمپیوټر استادانو او چوکیدارانو ته چې پرون کومه خبرتیا خوشخبري مو ورکړله یا ښه زیری مو ورکړی د تنخوا د لوړېدو په اړوند باندې چې دا د یونیسیار د خوا خاص کر د یونیسیار د 400 صوبو او دارنګه د مرکزي دفتر د دوی د فیلډ د افسرانو او د دوی د مرکزي دفتر د خوا څخه زموږ د افغان کډوالو د دغو ټیچرانو او د سکول د چوکیدارانو تنخواوې لوړې شولې. نو دا یو میسج نن د دغه دپاره کومه چې په دې کې ارباب صاحب د بلوچستان کم کمیشنر چې دی هغه او د پاکستان کم چیف کمیشنر چې زموږ د افغان کډوالو دی عباس خان صاحب او دارنګه امیر مقام صاحب د سفران وزیر دې ډېرې هڅې وکړلې او دوی د یونیسیار سره په دې اړوند باندې ناستې وکړلې چې دغه د افغان کډوالو د ښوونکو تنخواوې باید لوړې سي. نو دارنګه د یونیسیار د فیلډ افسرانو په دې کې ډېر ویزټونه وکړل او کار یې وکړي او زموږ دغه مشکل ته یې بررسي وکړل او زموږ د ښوونکو تنخواوې او د سرښوونکو او دغه چوکیدارانو تنخواوې پورته کړلې. نو زه بیا هم د یونیسیار د بلوچستان د څانګې د خیبر پښتونخوا د څانګې د مرکزي دفتر او دارنګه د بلوچستان د کمیشنر ارباب صاحب طالب او د ده د پوره ټیم او دارنګه د چیف کمیشنر عباس خان صاحب او امیر مقام صاحب کور ودانۍ وایم یقیني یم چې زموږ د افغان کډوالو سره په د 40 کاله باندې دوی ډېر نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او موږ ته یې روغ تعلیمي نظام راکړی دی. نو زه په حیث د یو افغان کډوال د افغان کډوالو د استازي په توګه باندې د حکومت پاکستان او یونیسیار د دې ټولو اړوندو ادارو کوم لوکل ادارې چې دي که هغه سوسایټي ده که نورې ادارې دي شارپ دی سیر دی پوسولې او دارنګه نور کومې ادارې چې دي د هغو ټولو کور ودانۍ وایو چې زموږ افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي مرستې کړي دي لا هم یې کوي. مننه.